سلامونه، امید لرم چې روغ جوړ به یاستئ. انالیسیس کوو د پوره هفتې، نو تر اخره پورې اوسئ. په تېره هفته کې موږ ویلي وو، اول به زه تاته هغه ایکسپلین کړم. که مارکیټ اول لو ولګوله نو مارکیټ حتما اول های لګوي، چې رقم همدغسې وشو چې هفتنۍ دغلته اوپن شو، کنډل دلته اوپن شو، لو یې ولګوله، لو سره سره مارکیټ لاړو های ولګوله. راځئ چېرته څه وښیم پوره چې شی مې ویلي او مارکیټ شی وکړل. اوس ورځني چارټ کې هستو. ګوره ښه، تېره هفته مارکیټ دلته و، صحیح شو، دلته و. نو ما ویل لکه څنګه مې چېرته مخکې ویلي، که اول های ولګوئ مارکیټ لو لګولی شي، که اول لو ولګوئ مارکیټ های لګولی شي. صحیح ده. او دا دغه چې و د هفته رینج وله دوجي کنډل غوندې وګورئ، داسې خاص نه، خو زما په نظر رینج غوندې و، ځکه چې داسې خاص نه لو ولګېده نه های، خو هایر های دلته ولګېدله، لکه هلته یو نوې های ولګوله. نو مارکیټ چې دی دلته اوپن شو، هفته دلته اوپن شوه، مارکیټ چې دی دلته لو ولګوله. لو یې په کوم ځای کې ولګوله؟ لو د یو ساعته دلته غټ ریجکشن بلاک و چې هغه کې مارکیټ لو ولګوله، هغه دا دی دلته. مارکیټ چې دلته لو ولګوله، لو سره دلته یې میسج جوړ کړ، میسج سره مارکیټ بیرته دې سپورټ زون ته راغی او کش یې ترېنه وایست. زه بیرته ورځني ته چې اول چې دی څه وکړو، ریټریس یې وکړو، کلي ولته دلته کلي ولته ریټریس وکړو، بیرته بره لاړو. د دې کنډل معنا څه شي؟ لکه دا ما په کوم اساس باندې ویلي وو، دا د آی سی ټي پاور اف 3 اساس باندې ما ویلي وو. هغه دا دی چې کله مارکیټ لکه مثلا کنډل دلته اوپن شو، څه شو دلته اوپن شو، نو که دې های ولګوله های، نو حتما راځي لو لګوي، چانس ډېر زیات دی، 95% چانس زیات دی چې لو حتما لګوي. لکه مثلا سهار مثال څه درکړمه، مارکیټ لاړو، څه یې وکړه، دلته اوپن شو، های ولګوله، بیرته راغی، څه یې وکړه، ځان ته یې لو ولګوله، څه شو، دلته اوپن شو، لو یې ولګوله، لاړو، ځان ته یې های ولګوله، دلته اوپن شو، لکه مثلا دلته اوپن شو، های ولګوله، راغی، لو یې ولګوله، دلته اوپن شو، لو یې ولګوله، مارکیټ بیرته لاړو، های ولګوله. صحیح ده. نو آی سی ټي پاور اف 3 چې دی دغسې کار کوي، چې همدغسې لږ لږ دلته هم زده کولی شي. ښه، ورځني چې دلته ریټریس وکړو، صحیح ده، نو دا څه معنا شوه؟ صحیح ده چې دا کنډل داسې و، داسې اوپن شو، صحیح شه، ګوره دلته اوپن شو، اوپن شو، راغی، لو یې ولګوله، بیرته لاړو، چې وکړه، های ولګوله. نو دغسې پاور اف 3 معنا ورکوي. زو څلور ساعته ته نو راځئ چې زو یا فوکس وکړو په را روانه هفته، چې را روانه هفته څه شی کولی شي. نو زو هغه به شروع کړو. ما فقط درته دا ایکسپلین کړو چې د تېرې هفتې درته وښیم چې موږ دغسې انالیسس کړی و او مارکیټ انشاءالله همغسې وکړه. نو که هفتنۍ ته لاړ شو، ښه، که د ویکلي بیاس په اساس یې وګورو، مارکیټ د دې په سر کلوز ورکړی، د دې په سر یې کلوز ورکړی. د دې معنا څه شوله چې د مارکیټ بره تلی شي، خو مارکیټ چې دلته یو امپورټنټ های ایستې ده او د لاندې ورته کلوز ورکړی، چې هغه څه شی دی، هغه دا ځای دی، دا ځای دی. نو مارکیټ دلته دا ځای سویپ کړی دی او لاندې کلوز ورکړی دی، چې دا د آی سی ټي سی آر ټي په اساس د مارکیټ لاندې راتللی شي. نو څنګه د آی سی ټي د سی آر ټي په اساس باندې دا مارکیټ لاندې راتللی شي، خو کومه ځای پورې؟ راځئ چې دا هم انالیسس سره وکړو. زه ورځني ته، صحیح ده، ورځني ته که ورځني کې وګورو، مارکیټ چې دی په دې اورډر بلاک کې ټچ کړی، همدا اوس په دې اورډر بلاک کې ټچ شوی دی، دا 50 سره کې لا ټچ نه کړی، خو لیکوډیټیانې کې وګورو ډېرې سویپ کړي دي، همدارنګه غټ موو هم لاندې ورکړی، هغه دا دی چې دا ځای مات کړی. نو کله ته وګورو، ګوره ښه، دلته دلته موبایل مې لږ لرې کوم، کله ته وګورو مارکیټ یو پیره دغه ورکو، کلوز ورکو د دې لاندې، خو ریورس نه شو، بیرته لاړو، چې وکړه، دا ځای سویپ کړو، مارکیټ لاندې بیا کلوز ورکو. نو د ډېرې په اساس باید مارکیټ لاندې راغلی، خو رانغی، بیا یې چې دلته سویپ ورکو، لاندې چې دی صحیح کلوز ورکو، چې زما په نظر یو ریجکشن دغه دی، دا ریورسل دی، صحیح شو، چې زما په نظر چې دی یو ریورسل دی. نو راځي ویلی شو چې کومه کومه ځینه مارکیټ ریورس کېدلی شي. نو که دلته وګورو، یو دانه موږ ریجکشن بلاک لرو دلته ورځنی،
بیریش ریجکشن بلاک نه مې دی صف کړی. ښه ځو 407 ته، دا خو مارکو 407 کې که وګورو دا ګوره څونه غټ ریجکشن دی، مارکیټ سره هم سویپ سره لاندې کلوز ورکړی دی. دې معنا چې چې مارکیټ لاندې راتللی شي، صحیح ده، چې هغه هم همدغسې راغلی، وګوره څونه ټیټ راغلی. نو که 407 کې موږ وګورو دلته چې د مارکیټ یا دانه ام اس اس هم جوړ کړی، اوس چېرې تلم. ښه که 407 کې وګورو مارکیټ دلته ام اس اس ورکړی چې زما په نظر شخصا ټرند چینج شوی. صحیح شو، څه شوی؟ ټرند بیریش ته جوړ شوی دی. نو دا زموږ د 407 دغه شو، دا څه ورته وایي ام اس اس شو. نو اوس ریورس ته کوم ځای نه ورکولی شي؟ صحیح ده، دا پوښتنه به ستا په ذهن کې وي. نو که دلته وګورو خیا دا یو دانه ریجکشن بلاک موږ ته قوي دی، دا هم قوي دی او برنی هم قوي دی. ولې؟ ځکه چې دې چې د سویپ هم کړی دی، یو کی لیول کې ټچ هم کړی، صحیح ده. نو دا ریجکشن بلاک هم لرو، دا هم لرو. که دې کار ونه کړو، اوس ګوره خیا کېدای شي دا اف ای جي چې دی جیک کي، دا اف ای جي جیک کي، دا اف ای جي کېدای شي دزې نه جیک کي، کېدای شي ګوره خیا دزې نه جیک کي، که دزې پورې لاړو مارکیټ دزې نه راغورځېدلی شي. او بل امپورټنټ شی چې زه باید تاسو ته وایم چې که مارکیټ اول های ولګوله، دلته های ولګوله په ریجکشن بلاک کې، نو لو حتما لګئ. صحیح شو، لو حتما لګئ. لکه مثلا ګوره خیا های ولګېده نو حتما راتللی شي لاندې. دا زه نه وایم چې سبا حتما راځي، کېدای شي سبا رینج وکړي، بل سبا سویپ ورکړي، بل سبا لکه مثلا ګوره خیا اکیومولیشن منیپولیشن ډسټریبیوشن داسې وکړي. پاور آف 3 اول های ولګئ، بیا چې دی لو لګئ ځان ته، بیا لږ بره کلوز ورکړئ، داسې کېدای شي وکړي. نو زموږ پوره انالیسس چې د هفتې وشو هغه بیریش شو. بیریش به کوم ځای نه کېږي؟ دې ریجکشن بلاک نه، یا د دې نه دغه کې چې دی، او یا چې دی د دې نه. او بله مهمه خبر چې که مارکیټ اول لو ولګوله نو چانس یې زیات دی چې هغه های م ولګوي. خو زما په نظر بیریش دی مارکیټ، زما په اساس مارکیټ چې دی بیریش دی، را روانه هفته بیریش ده. که لاندې وګورو تنها دا نه دی چې دلته یې ټچ کړی دی. که دلته وګورو مارکیټ چې دی لیکوډیټیانې هم ښې ډېرې لري. دا لیکوډیټي ده زموږ، دا لیکوډیټي ده، هغه دا شخصا دا ایستل شویانه، دا لیکوډیټي ده. صحیح شو، دا ایستل شوي فکر کوم. نو لیکوډیټیانې لاندې زیاتې شته دي، او مارکیټ هم چې دی هغه داسې ټرند چینج کړی زما په نظر. نو مارکیټ دغسې نه ریورس کېدلی شي، او زموږ پوره هفته څه وه؟ بیرې شوه. نو ویډیو حتما لایک کړئ، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ که نه مې سبسکرایب کړی، او سپورټ مو له یاده ونه وځي. او انشاءالله ویډیوګانې ډېر زیاتې راځي. او بله دا چې که خدای غوښتله نو انشاءالله تاسو به لایف راځم زه. نو همغه دپاره مې څه ټبلیغ خراب شوی و. مننه، الله په امان، ښې چارې.